دا وی چې د حیض وینه به یو زنانه څنګه پاکوي نو حديث راولي اسماء رضي الله عنها روج جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم وخزر لنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وتوي أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع يا رسول الله ومن بني خدا حيز رازينو كتشرت دوينو بكبرو باندي ولغي نو سمك ګور اولنی فائدې دي کې دا موږ سره مخکې تر شي کتاب العلم کې چې دا علم مسائل زده کولو کې به حیا کې نه به دا زنانه ده مسله وترازین وسو تاسو خو به کوي رسول صلی الله علیه وسلم تحته ثم تقرصه بالماء اول کار بدو کی چې دا ګندګي دي ته صفا کی دا ویني چې کوم لګیدلې ده د دې ته یو وګري یاري ته په کپڑا په سشي پاک کی وجدا کچته د سم دغه زي انزل غواړي او دا ولنه په وواړي دا ګندګي په دې کپڑا کې شي خوره بش نو نه اول دي د غزي صفا کی هر قسم پولیسواله چې لګېدلې دي اولنی کار به دا کې کوم چې ښکاري لږ ساعت مخکې ما وویل هغه پولیسواله چې ښکاري اول کار به دا کوي چې دا به د غزي نه څه کړي لرې کړي ثم تقرصه بالماء نو بیا دې په اوبه واړی ودې مکې وتنضحه بالماء او بیا دې په اوبه راواړي نو نچوړ دي کې پاکې دي کې وتصلي فيه به دې پکې لمونځ کوي نو دې ځینې امام بخاري دا مسله ثابته کړه چې د وینې د انځلو طریقه دا ده هغه وینې چې هغه پلیته وي اگر که دې مسله کې ډېر زورور اختلاف دی د علماو چې د باقي بدن نه چې کومه وینه وځي دا پاکه ده او که پلیته ده چې زه درته کومه خبره وکړم نو هغه دا دي چې اگر که جمهور العلما دا وي د وینه پلیته ده زما زړه په دې مطمئن دی چې د وینه پاکه ده ځکه چې په دې سړي څه مضبوط دلیل نشته چې د انسان د وینه ګنده ده دلته د کمې وینې مسله روانه د حیض وینه ګوره په دې دوو لارو چې کومه وینه وځي دا خو پلیته ده او دا موږ د دې خبره نه کوو موږ د باقي بدن مسله بیانوو او دا بس بیا څه کوي زموږ د دې بیانونو سره دا چل کوي داسې کټ را کټې کړي او ځای ته نشر کړي نو مخکې ما څه بیانات کړي وو چې د واده مسایلو د نکاح او بین د هغې کې کټ کړي را کټ کړي وو هغې بیا نشر کړي وو دی دا ویل کله چې موږ مسله بیانوو نو ښه په کوله او ذهن یې اورېدي چې بیا نور څه ته پخپله بیا چې نور څه بیانوي موږ چې کومې وینه خبره وکړه چې دا پاکه ده هغه کومه وینه ده عام بدن نه چې وځي هر چې هغه وینه ده چې په دې دوو لارو وځي نو د دې په پلیتوالي کې خو شک نشته دا خو پلیته وینه نو دلته دغه طریقه بیان شوه